سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د چین کوم ریل چې افغانستان ته راغلی دی د هغه په هکله باندې خبرې کومه چې دا څومره ګټې لري افغانستان لپاره. موږ څه رقم ګټې ترې اخیستلی سو او هایا که ګټې وانخلو نو چین به د ریل شبکه برته بنده کړي او که یې نه کړي. نن دغه لیکچر ډیر مهم دی. په دې لیکچر کې تاسو ته د افغانستان او د چین په منځ کې کوم ترانسپورتي سیستم او شبکه چې فعاله سوې ده په دغه هکله باندې خبرې کومه چې موږ باید ترې ګټه واخلو. که ګټه وانخلو چین دا کار برته دروي. زه پر دغه باندې خبرې کوو او تر اضافي خبرې تېرېږو انشاءالله چې ډېر موضوعات څخه به تاسو خبر سئ. تر هر څه وړاندې موږ باید دغه چین د افغانستان چې کوم ترانسپورتي شبکه ده د دې پر تاریخ باندې خبرې وکړو چې دا کله شروع سوه. که په دغه تاریخ باندې تاسو پوه سوئ نو تاسو په ډېر موضوعاتو باندې به انشاءالله پوه سئ. لومړی دغه شبکه په 2015 کال کې افتتاح سوه چې هغه وخت کې د ولسمشر غني او که څه غالمغالونه هم وه خو هغه افتتاح پاته سوه. بیا وروسته په 2014 کال کې په دې باندې بیا یوه لویه افتتاح جوړه سوه چې په دې ځای کې زه تاسو ته داسې وښیمه. دا دی د 2014 په سپټمبر کې د دې افتتاح بیا وسوه او ډېرو ورځپاڼو ولیکل چې د افغانستان بخت بیداره سو، دا واره کې ترانسپورت فعاله سو او دا بیخي ډېر ښه کار روان دی. بیا دغه شبکه په 2009 کال کې بیا یعنی په 2014 کال کې پر افتتاح سوه. بیا په 2018 دا برته بند سو. بیا په 2009 کال کې بیا افتتاح سو، بیا بند سو. بیا په 2022 کال کې دا افتتاح بیا وسوه چې دغه ریل دی او دا دلته تاسو ته وښیمه. په 2023 کال په فبروري کې د دې افتتاح بیا وسوه چې دلته یې د اوسني حاکمانو عکسونه هم پکښې کسته. او بیا په 2023 کال کې د آخري میاشتو کې بیا دا ریل رالو، بیا افتتاح وسوه، بیا ورته کیسې جوړې سوې، خوشحالیانې وې چې زموږ بخت بیا بیداره سو. او په آخره کې دلته یې زه اوس تاسو ته برته وښیمه او بیا په دغه تېر اونۍ کې بیا افتتاح وسوه چې د چین د افغانستان سره وصل سو. کیسه څه ده؟ کیسه دا ده چې افغانستان کې چې هر حکومت راغلی دی چې کله هم ملت ترې خوابدی سوی دی بیا ژر تللی چین ته ویلي دي چینه ته یو څو نفره برابر کړي چې یو څو عکسونه ونیسو او یو ریل هم افغانستان ته واستوو چې دا ملت خفه دی برته یې خوشحاله کړو. دا کار ولسمشر غني په وخت کې وسو. دا کار د ولسمشر غني په دویم دوره کې وسو. دا کار د اوسني حاکمانو په لومړیو کې وسو. دا کار په تېر کال کې 2 ځله وسو. دا کار 6 کال بیا وسو. ستونزه څه ده؟ ولې چین دا هر ورځ کې دا بندوي؟ بیا موږ افتتاح غواړو، بیا موږ ورپسې ځغلو چې ها دا ریل مه بندوه برته د سره شروع کړه. زه نن په دغه درس کې تاسو ته ټوله کیسه کومه چې موږ باید څه کارونه وکړو تر څو د چین د دغه ترانسپورتي شبکې څخه موږ ډېر ګټه واخلو او ډېر پیسې هم دې وطن ته راوړو. انشاءالله په موضوعاتو باندې سر مو خلاص سوی دی خو زه په ټولو نورو اقتصادي موضوعاتو خبرې کوو چې ولې چین دا شبکه هره ورځ کې بندوي او چین موږ څخه څه غواړي. په لومړی سر کې چین د خپل ریل چې افغانستان ته هستوي په دې ریل باندې ډېر مصرف راځي. هغه حدودا نږدې د $1,00,000 $2,00,000 $3,00,000 په دې باندې مصرف راځي چې دا ریل دا ریل د چین د هغه د اوبو د څکو څخه حرکت کوي، راځي پر قزاقستان باندې، قزاقستان څخه ته ازبکستان، ازبکستان څخه ایران ته راځي او دا افغانستان ته رسیږي. دا ډېر مصرف پر چین باندې لري. چین څه وایي؟ چین وایي زه هره ورځ کې زه تا ته ریل راستومه خو ته د موادو دپاره ته ځان ته یو بازارګوټی جوړ کړه چې دا څه مواد راځي ته په افغانستان کې خرڅ کړي او ته باید شبکه جوړه کړي چې دغه مواد بیا ایران ته انتقال کړي. ته باید داسې شبکه جوړه کړي چې دا پاکستان ته انتقال کړي. دا خبرې ما بار کړي دي چې واړه نړیوال مارکیټونه جوړ کړي په افغانستان کې. د مثال په ډول باندې یو مارکیټ په مزار شریف کې جوړ کړي، یو مزار کې جوړ کړي، بل مارکیټ په کندهار کې جوړ کړي، بل مارکیټ په هرات کې جوړ کړي. دا واړه مارکیټونه چې کله هم د چین څخه بولک داسې راځي په ریل کې سامان راځي
ژر تر ژره د کندهار بازار ته ورسوئ، ژر تر ژره د هرات بازار ته ورسوئ، ژر تر ژره د مزار په بازارو کې ورسوئ. دا بازارونه چې تاسو جوړ کړئ عین لکه د لاهور بازار باید جوړ کړئ چې دلته مثلا د تاجکستان څخه مزار شریف ته راسي، ازبکستان څخه د مزار شریف ته راسي، د ترکمنستان څخه هرات ته راسي، همدا ډول د ایران څخه داسې ته راسي، هرات ته راسي، په همدې ډول پاکستان څخه کندهار ته راسي. د دې ځای څخه باید ارزانه شیان خلک واخلي او یو یې خپل په هیوادو کې خرڅ کړي. چین ستاسو څخه دا غواړي. چین داسې نه غواړي چې وروره منه زه بسته ریل به د ننګتونګ څخه حرکت ورکوم او راوړم یې تر مزار شریف یې رسوم او د مواد به زه درته خالي کوم، بیا په یو کال کې دا نه خرڅېږي او ته به بیا ماته وایي چې راتلونکي کال کې بیا به سره خبرې کوو. په دې رقم باندې ترانسپورتي روابط نه جوړېږي د هیوادونو په منځ کې. دا ستونزه په جمهوریت کې هم وه، دا ستونزه په دې حکومت کې هم شته. هغه ماتل دی وایي چې کله وشان ساتې نو لومړی خو دروازې غټې کړه. موږ تر اوسه پورې بازارونه جوړ کړي نه دي د چین د موادو لپاره. همدا خوراکي مواد کې خپل د نس دپاره موږ غواړو، یعنې د افغانستان د مصرف دپاره بیا خو ضرورت نشته. موږ د لاهور څخه هم دومره اخیستلی سو، موږ د ازبکستان د مارکیټ څخه هم اخیستلی سو، موږ مثلا د ترکمنستان او د ایران څخه هم راوړلی سو. دا زموږ درد نه دوا کوي، زموږ درد دا دوا کوي چې موږ واړه مارکیټونه جوړ کړو. همدغه مارکیټ وګوره په لاهور کې شته. لاهور کې هر هفته هر میاشت کې حدوداً د 3 ریلو په اندازه باندې د کراچي د بندر د خوا د چین مواد راځي، یا د خپل د پاکستان او د چین څخه چې کوم سرحد لري په هماغه کې راځي او لاهور ته رسیږي. بیا د لاهور څخه چیرې ځي؟ هند ته هم ځي، لاهور څخه افغانستان ته هم ځي، تاجکستان ته لاهور یې هوره هستوي. دا ځکه هستوي چې تاجکستان مثلا دومره داسې نه لري، دومره توانایي نه لري چې مثلا یو قوي بولک راواخلي او قوي بولک چې واخیستل دا بیا دلته په چکنه باندې خرڅ کړي او مثلا افغانستان ته واستوي یا ازبکستان ته واستوي یا خپل مصرف کړي. دا ډول ظرفیت په دوی کې نشته. موږ سره دا ظرفیت شته، ډېر خلک سرمایه‌داره دي. حکومت دې اوس داسې کار وکړي چې دا واړه تجاران دې سره راټول کړي. وروره ورته وایي چې 10 تجارانو په کندهار کې ځان ته مارکیټ جوړ کړي، زه تاته مواد تاته رسوم. ایراتیانو تاسو مارکیټ ځان ته جوړ کړي، زه تاته د چین مواد رسوم. مزاریانو ځان ته مارکیټ جوړ کړي، زه تاته د چین مواد رسوم. تاسو ته زه پورونه درکوم. حکومت ګوره دا اوس کې چې تاسو سره په بانکو کې څه پیسې دي، که ما په دغه حکومت کې یو څه سهم درلو وای او دومره اجازه مې درلو وای، ما به دلته خامخا 3 مارکیټ جوړوله. هغه 3 مارکیټ به یو مارکیټ به چې شوی که په هرات کې، بل به په کندهار کې، بل به په مزار کې او بل هم بیخي په ننګرهار کې. ننګرهار ته به د پېښور او همدا ډول به موږ به د لاهور مارکیټ بله خراب کړی وای، همدا ډول به دلته د هرات څخه به ترکمنستان ته ورهستول، همدا ډول به ایران ته ورهستوله، د کندهار څخه مې پر کوټه باندې ټوله کراچي ته به مې هم رسول، ځکه چې ما سره بولک بیا ارزانه ورکوم. همدا ډول په مزار شریف کې تاجکستان ته ورهستوم، ازبکستان ته ورهستوم، همدا ډول هغه نور ملکو ته چې په کار دی موږ په بولک ډول باندې دلته واړه کارونه کوو. همدا اوس دا کوم جنس چې په چین کې قیمت لري هماغه قیمت په لاهور کې هم شته. ولې په لاهور کې د چین سره قیمت برابر دی؟ ځکه چې لاهور کې پاکستانیان څه کوي؟ ځي په بولک باندې خرید کوي. د مثال په ډول باندې دی ځي د چین څخه 1000 ماشینان راوړي، 1000 ماشینان، بیا دا 1000 ماشینان راوړي افغانستان، پاکستان، هندوستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، دغه ټول هیوادو ته ورهستوي. دغه ماشین کې د زر چې اخلي به زر د مثال په ډول باندې $2000 باندې هر ماشین به ور باندې ولیږي، مګر د چین په مارکیټ کې که چکنۍ واخلي هغه په $4000 دی. نو په $4000 باندې یو سړی وایي چې زه په $4000 باندې چې زه ولاړ شم د چین څخه راوړم، خو زه د لاهور څخه راوړم، هغه هم په $4000 راکوي، دا هم په $4000 راکوي. یوه کارخانه یو څاښت هېڅ شی فرق نه کوي. نو په همدغه ډول باندې چینایان زموږ څخه دا ترانسپورتي شبکه برته اخلي. یعنې دا اول ځل نه دی دا کار په موږ باندې شوی اوسي چې موږ هغه د نجیب پروت خبره وایي چې موږ چکچکي ملت یو. هره ورځ موږ چکچک کوو چې ښه کار وسو، موږ آینده به دا ځل درخشانه سي، دا ځل به زموږ راتلونکي روښانه اوسي. هر ځل هر حکومت چې راغلی دی په هر یعنې داسې وخت هم راغلی دی چې 2 میاشتې 3 میاشتې تفاوت په یو پروژې کې راغلی، هغه پروژه بار افتتاح شوې ده، دا ملت بیا ورته چکچک کړي دي چې افر. مګر په دې ملت کې یو کس پیدا نه شو چې ورته ویلی وای چې وروره دا خو 2 میاشتې مخکې تا افتتاح کړه، دا خو دا د 3 کاله ده، 10 کاله ده، 10 کاله کېږي چې هر کال د دې افتتاح کېږي. د یو څوک نشته پوښتنه وکړي چې ولې دغه ناکامه کېږي؟ مسؤل کس په دې کې نشته.
اوره دا بعضې خلک وایي باید ته انتقاد کوي، انتقاد نه کوم، دا درد دی، دا مشکل دی، مشکل حل کوي. دا شبکه تاسو خبر ته اخیستل کېږي ځکه چې د چین چې اوس دا 40 باګونه د ریل سرحد چې دی راوړي افغانستان ته، موږ د 40 باګونو د مصرفي موادو ظرفیت په یو میاشت کې هم نه لرو، موږ په 2 میاشتو کې هم نه لرو، ځکه چې موږ سره بیا دا خوراکي مواد وسي خو بیا موږ سړې خونې نه لرو چې هغه بیا وساتو. که هر ډول وسي موږ باید واړه مارکیټونه جوړ کړو، هغه مارکیټونه هم د محلي هیوادونو دغه سیمه ییز هیوادونو په خاطر باندې موږ باید دلته محلي مارکیټونه جوړ کړو، داسې مارکیټونه جوړ کړو چې وروره د تاجکستان کس ته وایي چې وروره راسه بغیر له ویزې بس راسه مارکیټ ته ځان ته راورسوه، که همدغه تجارتي ټکټ ورته ورکړه چې مستقیم تر د مزار شریف تر مارکیټ پورې دی باید بې له ویزې باید راورسي. ازبکستان والا بې له ویزې باید په یو ټکټ باندې د مزار شریف مارکیټ ځان ورسوي. ترکمنستان ته بې له ویزه بې له پاسپورت یو کارت ورته ورکړه، ورته ته تجارې ورته ځان د هرات مارکیټ ته ورسوه، خپل شان واخله راسه ترکمنستان ته ور. ایران ته ورځه ووایه ورته هر تجار چې ځي د چین څخه مواد راوړي زه په هرات کې هماغه مواد په هماغه قیمت باندې چې د چین څخه راوړي زه په هرات کې ورته رسوم، زه پاسپورت هم نه غواړم درڅخه، زه ویزه هم نه درته غواړم، تا ته تجارتي کارت در کوم، ورته د افغانستان څخه جنس واخله راوړه هرات ته، ایران ته راوړه. همدا ډول ورځه پاکستان ته دا خبره وکړه، هلته تجاران پیدا کړه او راوړه مارکیټونه. دا موږ په هر سفارت کې موږ تجارتي حاتشه لرو، دغه تجارتي حاتشه مفت معاشونه اخلي، هېڅ کار یې تر اوسه افغانستان ته کړی نه دی چې یو سفارت کې یو حاتشه داسې کار یې کړی چې افغانستان اقتصاد ته یو څه ګټه رسولی اوسي. نو دا ټول مشکلات دي، دوی ته حل لارې پیدا کوي. په افتتاح باندې نه کېږي، په چکچکو باندې نه کېږي. دا ملت دپاره موږ باید یو حل لاره جوړ کړو. دا داسې نه دی چې زه وایم چې یاره دا امارات کې دا ستونزه ده، دا په جمهوریت کې هم دا ستونزه وه، دا 40 کاله 50 کاله دا ستونزې روانې دي په دې وطن کې، ځکه چې دلته اصلي مشکل په افغانستان کې همدغه دی چې زموږ مثلا د ترانسپورت وزارت دی، د تجارت وزارت دی، اقتصاد وزارت دی، مالی وزارت دی، دا هر وزارت خپل په برخه کې کار کوي، یو د بل سره هېڅ اړیکې نه لري چې یو کار وکړي. دغه باید د بهرنۍ چارو وزارت دا ټول باید سره مشترکه کار وکړي تر څو دلته واړه مارکیټونه جوړ کړي. د همدې مارکیټو سره بیا د چین څخه بعد هره هفته کې څه چې هره ورځ کې به چین تا ته ریلونه درلیږي. افغانستان اقتصاد که تا په دغه باندې برابر نه کړو بیا هر سره ته ووایه، یعنې که موږ د ایران مارکیټ خپل کو، موږ د ازبکستان مارکیټ خپل کو، موږ د تاجکستان مارکیټ خپل کو، موږ د ترکمنستان مارکیټ خپل کو، موږ د پاکستان مارکیټ خپل کو، یعنې باور وکړئ چې موږ خپل اقتصاد په دغه باندې درولی سو. چین زیاتره کسان وایي چې ولې چینایان دا کار نه کوي. چینایان دا کار نه کوي، د چین کاروبار ټول په بولاک دی، ځکه چې ته ولاړ شې چین ته ووایه ورته ما ته مثلا 1 میلیون د مکتب بکسونه جوړ کړه، صحیح شو، د 1 میلیون بکسونه به تا ته په $1 جوړ کړي، او که ته وایې چې ما ته 1000 بکسونه جوړ کړه دی به هغه تا ته په $15 جوړوي، صحیح شو. دلته فرق کوي چې ته ولاړ شې 1 میلیون بکسونه واخلې راوړې افغانستان ته، شاید په تا باندې $2.5 باندې وولېږي د کرایې سره، او که ته یې دلته په $15 خرڅ کړې د چین په قیمت یې خرڅوي. هغه سړی چې د تاجکستان څخه راځي هغه وایي ولې وروره لاړ شم ته چین ته ولاړ شم، نه په ژبه پوهېږم نه په سیستم باندې پوهېږم، نه ماته ویزه راکړي، دا بهترینه لار ده، بې له کوم ویزې بې له کوم داسې یو کارت حکومت ماته راکړی دی، د افغانستان حکومت په همدغه باندې زه مخته ځم خپل کاروبار کوم. ازبکستان ته هم دغه ډول، ترکمنستان ته هم دا ډول. موږ باید دا رقم شبکه جوړ کړو. که دغه رقم شبکه موږ جوړه نه کړو واخان هم موږ ته ګټه نه کوي. د واخان درس سبا شپې ته هغه لیکچر اپلوډېږي، هغه وګورئ، هغه ډېر مهم دی. هغه لیکچر د افغانستان د اقتصاد د بنسټ دپاره مهم لیکچر دی، هغه وګورئ. او د اوسني ټولو کسان چې په دغه برخو کې مسؤل دي زه هیله کوم چې یو امانګي جوړه کړي د وزارتو په منځ کې. هر یو خو پر سر باندې کار مه کوئ. دا کار د 40 کاله د 20 کاله دغه بې هماهنګیتوب روان دی په افغانستان په ټولو اداراتو کې. هر یو خپل په سر باندې ځي افتتاح وکړي، هېڅ هماهنګي نشته، هېڅ یو د اقتصادي شورا باید د هر څه کنټرول کړي، ځکه چې کار ټول د هغه په غاړه دی. نو هیله یم چې د دې ویډیو څخه مو یو شی ترلاسه کړی واوسي او تر چکچکو باید تېر سو او ولاړ شو
په حقیقت کې د وطن دپاره یو شی جوړ کړو چې د دې وطن راتلونکي ورسره برابره سي. دا و د نن ورځې موضوع. هیله یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي اوسي په دې برخه کې. تر بیا هم په الله سپارم. د واخان ویډیو وګورئ. مننه. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.